یوه میاشت وړاندې 20 کلنه شوه او اوس د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د رایې اچونې له خپل حق څخه کار اخلي. هغه د خپلې کورنۍ یوازینۍ غړې ده چې په روانو ولسمشریزو ټاکنو کې نوملیکنه کړې ده او ډاډمنه ده چې ځوانان کولی شي د هیواد د وضعیت په بدلون کې نقش ولوبوي او د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. و کسی که رایمیتون خواسته که از او دارم این است که در افغانستان یک امنیت سرتاسری بیاره و دوم ای که همین با طالبا صلح کنه و صلحش قسم باشه پایدار باشه. تر اوسه پورې دا لا روښانه نه ده چې پر روانو ولسمشریزو ټاکنو کې څومره ځوانان د لومړي ځل لپاره خپله رایه کاروي. خو د افغانستان د قوانینو په رڼا کې هر څوک چې د ټاکنو تر ورځې پورې 18 کلن شي د رایې اچونې حق لري.